درنو لیدونکو په سلامونه او نیکې هیلې مو هرکلی کوم زموږ یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. وروسته له هغه چې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د اغزن تار او توغندیزو بریدونو له امله د پاکستاني پوځ او طالبانو ترمنځ نښتې رامنځته شوې، نو د طالب نظامیانو سره د عامو افغانانو غوسه هم وپارېدله او د طالبانو څخه د پاکستان پر ضد د جدي او بالمثل عمل غوښتنه وکړه، نو ښکاري چې طالبانو یې هم یاده غوښتنه منلې. تازه خبر دا ده چې د کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ کې یو ځل بیا پاکستاني ځواکونو 21 توغندي توغولي. د ختیځ زون لومړی سرحدي لیوا چارواکي وایي چې پرون ماښام پاکستاني ځواکونو د سرکاڼو ولسوالۍ په ځینو کلیو توغندي ورولي. چارواکي وایي پاکستاني ځواکونو د دې کار په غبرګون کې هم دوی ګڼ شمېر توغندي د ډیورن کرښې پورې غاړې خاوره باندې توغولي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ملي دفاع وزیر ملا یعقوب ختیځ ته د سفر پر مهال طالب ځواکونو ته امر کړی و چې د پاکستان پوځ هر ډول غاصبانه کړنې ته غاښ ماتونکی ځواب ورکړي، چې د همدې امر پر ځای کولو لپاره د مرکز کابل څخه ننګرهار او کونړ ته یو شمېر توپچي مهمات ولېږل. هیره دې نه وي چې مخکې تر دې د ختیځ زون سرحدي قمندان پاکستان ته ګواښ کړی و چې د جمهوریت پر مهال چې کوم اغزن تار لګولی و هماغه ورته بسنه کوي او تر دې د زیات تار لګولو هڅه دې نه کوي، ګینې د طالبانو د سخت او جدي غبرګون سره به مخ شي. په همدې حال یو شمېر هیوادوال وایي چې طالبان باید د پاکستان پوځ هر ډول غاصبانه عمل ته غاښ ماتونکی ځواب ورکړي.